واقعه مشهوره ده یو ځل یو سړي 1 کیلو غوښه راوړې وه او کور کې ایښې وه نو چې هغه غوښې ایښې وویل چې ښځې دا به ماسخوتن ته راته پخه کړي ښځې هسې غرمې ته څه اخلی پخلی کو په اشپزخانه کې نو په دې دوران کې د ده زړه وشو هسې تړکی کړه دا غوښه یې ځان ته وواله نو چې غوښه یې ځان ته وواله نو چې خاوند یې بېګا مطالبه وکړله چې ښځې 1 کیلو غوښه مې راوړې ده هغه خو راته پخه که ښځې خو اوس ویل چې یا الله دا څه حل شو دا خو اوس دا غوښه غواړي غوښه خو هلاکه شوه زما بطن او خېټې ته لاړه نو ښځې ورته ویل راځه څه بانه ورته وکوئ خاوند وی هغه خو پیشو وخوړله وی ښځې کومې پیشو وخوړه وی هغه پیشو چې ګرځي ښځې هم ورخطا شوه دا ځکه چا دروغ نه ویلي دا دروغو کې ډېر زر ګیرېږي او چا خو پکې بعضې سم تخصص کړی ظالمان داسې دروغ وایي چې د دروغ د پاسه دروغ وایي بلکل جنس عالي ته یې ورسوي نو هغه خاوند هم ساده شانتي پیشو یې راوستله او په 1 کیلو یې په یو سیټ کې کېښوده د تلې او یو سیټ د پیشو کېښوده نو پیشو 1 کیلو وخته نو په دې دوران کې دغه خاوند دې ښځې ته ویل ویل زما ګرانې ښځې زه تا ته حیران یم تا ویل چې دا پیشو دا غوښه وخوړه نو دلته خو زه حیران یم چې پیشو 1 کیلو وخته نو که دا غوښه دې پیشو خوړلي نو دا پیشو څه شوه او که نه دې نه یې خوړې نو دا غوښه بیا څه شوله نو هغه ښځې ورته وخندل وی خاونده که دا پیشکتولي را سره کوې بیا هم زندګي نه تېرېږي نو عزیزانو پیشکتولي به نه کوو داسې به هم نه کوو چې د خپلو ښځو مهارونه به پرېږدو د خپلو ښځو چې کم طرف ته رجحان لاړ شي همغه به کوو نه ښځې ناقصات العقل والدین ده